زما یاران دي پښتو وایي او پښتون دي مني، ماته د خیر دی نوموړی ادیب نه وایي څوک. د استاد صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعرونو ټولو کتونکو، ملګرو، مشرانو، کشرانو، همزولو او خویندو ته سلامونه، احترامات او پخې راغلي. مونږ نن د دغې لړۍ د پښتو د لیکدود د لړۍ دویمه ویډیو تاسو ته راوړې ده. نو په دغې ویډیو کې به مونږ د پښتو چې کوم ځانګړي 15 ټکي دي یا توري دي، نو هغه به پکې مونږ تاسو ته درښیو. د هغې شکلونه رخص شوي څنګه دي، شکلونه یا بڼې رخ شوي څنګه دي، او د هغې به بیا موږ تاسو ته مثالونه درکوم. خو د هغې نه وړاندې زه په تیر شوي اولنۍ ویډیو کې، وړومبۍ ویډیو کې موږ د ډال ټکی پرېښودلی و. نو دا ډال دی داسې، دا د لاندې ورته داسې دغه دی، کړۍ غونته ده. نو دغه ډال دی او دا لیکل کېږي، یا د ویلو دپاره به موږ تاسو ته ولیکو چې دا به داسې لیکل کېږي او بیا به ویل کېږي هم، داسې ډال به ویل کېږي. د پښتو زموږ سره چې کوم ځانګړي توري دي دا په نورو ژبو کې نه موندل کېږي، په پارسۍ یا اردو، عربۍ ژبو کې دا نشته دی. په هغې کې زموږ سره اولنی چې کوم دی هغه دی سیم. سیم څه په دې ډول لیکل کېږي، د دې د ویلو دپاره موږ دا داسې لیکو. او سیم داسې دی چې د ښې د پاسه موږ د دې د پاسه موږ چې کله 3 ټکي وکړو، چې کله موږ 3 ټکي وکړو نو دې ته موږ دغې ته موږ بیا سیم وایو. د سیم زموږ سره استعمال شوی دی، نو هغه زموږ سره دی. موږ وایو یاره څنګه یې، موږ وایو څنګه یې. نو په څنګه یې کې چې دا کوم څنګه دی، نو په دې کې د اول چې کوم ټکی دی دا سیم دی. بل دویم زموږ سره به دې کې دی څوک. په څوک کې هم چې دا غړمبی کوم ټکی استعمال شوی دی دا، نو دا سیم دی. زموږ سره بیا د پښتو په ځانګړو تورو کې دویم نمبر چې کوم دی هغه بیا زیم دی. دا د ویلو دپاره موږ داسې لیکو. بیا زیم داسې دی چې د ښې چې کوم ټکی دی د دې د پاسه چې کله موږ حمزه ولګو نو د دې نه رخ شي زیم. د زیم زموږ سره مثالونه دي ځنګل. په ځنګل کې زموږ سره چې کوم د حمزه لګېدلی په دې ښې باندې، نو دغه زموږ سره زیم دی. او بل زموږ سره د دې یو ډېر ښه مثال چې کوم دی نو هغه دی ځناور. په ځناور کې چې دا کوم مخکې د ښې د پاسه حمزه لګېدلی دی، نو دغه بل مثال دی ځناور. دا د زیم مثالونه شول دوه. زموږ سره دریم د پښتو چې کوم ځانګړی ټکی دی نو هغه ګې دی. او دا ګې چې کوم دی چې کله موږ د ری د پاسه یو ټکی د پاسه وکړو، یو ټکی د پاسه او یو د لاندې وکړو، نو زموږ سره دې دغه ګې راشي. ګې زموږ سره بیا استعمال شوی دی په ګیره کې، ګیره. بل زموږ سره په مونږ چې مونږ کوم وایو مونږ، نو په مونږ کې استعمال شوی دی. د دې ټکو چې کوم په بیلو بیلو لهجو کې دا بیل بیل ویل کېږي او بیل بیل بیا استعمال شوی دی. په لیک کې خو دغسې دی، خو په ویل کېدو کې بیا د دې د یو بل نه بدل بدل دی. نو هغه به بیا موږ د مخکې چې کوم زمونږ د لهجو ویډیوګانې کېږي په هغې کې به بیا موږ دا په تفصیل سره په دې باندې خبره کوو. زموږ سره بیا څلورم ټکی چې کوم دی نو هغه دی خین. خین موږ د ویلو دپاره داسې لیکو. خین د سین ټکي د لاندې او د پاسه چې کله موږ 2 ټکي وکړو، د لاندې او د پاسه چې یو ټکی وکړو، یو ټکی،
هغې نه دغه خین رخشي. خین زمونږ سره اوس استعمال شوی دی په بیلو بیلو ځایونو کې. زمونږ سره په پښتو کې چې دا کم دی نو یو دا دی مثالي. بل مثال د دې موندل کېږي په ښودنه کې، یا زمونږ سره بل مثال د دې دی غاښ. د دې هم بیا به موږ په لهجو کې په دې باندې تفصیلي خبره کوو چې یاره دا کندهارۍ لهجې والا یا بصري لهجې والا دا ټکي بیا بیل وای، او په لیکلو کې زموږ د ټولو لهجو والا دا یو شان دی، خو په ویلو کې بیا دا ټکي بدلیږي. زموږ سره پنځم او اخیری ټکی چې کوم دی نو هغه نون دی. نون داسې لیکل کېږي د ښودلو دپاره به ولیکو موږ داسې چې وایو به یې څنګه نو داسې به وایو نون نون. دا چې کله موږ د نون سره داسې کړی غونته وکړو نو دغې ته موږ نون وایو. او د نون زموږ سره استعمال یو خو دا موږ په اترڼ کې استعمالو، اترڼ کې موږ وایو. دویم مثال یې زموږ سره په بڼه کې دی. د بڼه مثال دلته بڼې نه مطلب دلته شکل دی. او دریم مثال زموږ سره د دې دی په رڼا کې. په رڼا کې هم موږ نون استعمالو. نن دغه ویډیو په دې ځای پای ته رسو، په دې خیله چې راځئ پښتو زده کړو، پښتو ولیکو، پښتو ووایو او پښتو وکړو. ډېره مننه. کور مو ودان.